صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الخير لحكمة وإن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر سے راہلو بالبلو اور یقیناً کہ موسم ډېر سخت دی. زه خپله هم یو ځل بهر سخت لیدلی به وتلی وم، خو بیا د دې باوجوده ستاسو ناسته دا د دې ثبوت دی چې تاسو په نظم و ضبط او د پښتو مینې دې دلته کښېنولې او دغسې زه مجبوره کړی یم. ما دوه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو په وړاندې وویل. دا لومړي حدیث معنا مفهوم دا دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ځینې شعرونه دا حکمت وي یا د حکمت نه ډک. اوس سوال دا دی چې حکمت څه ته وایي؟ قرآن مجید کې د دې وضاحت شوی دی او بار بار او خصوصاً په سورة بقره کې څو ځایه الله تعالی حکمت ذکر کړی دی او بیا فرمایي دي چې دا پیغمبرانو راتګ یو قوم ته یو امت ته د دې لپاره نه وي چې د الله تعالی پیغام هغوی ته ورسوي او حکمت ورته وښایي. او بیا فرمایي دي چې چا ته حکمت ورکړی شو نو هغه ته خیر کثیر ورکړی شو. دا شاعري یا شعر دا یو قسم د حکمت دی. د حکمت ډېرې معنی دي که په لغت کې وګورو. کله کله طب ته حکمت وایي، ډاکټري پې لیکل دا په حکمت کې راځي. فلسفې ته حکمت وایي. د ریاضه علومو یا علوم عقلي دا په حکمت کې راځي. او بیا دا چې هیات یا فلکیات یا د نجوم علم دا په حکمت کې راځي. یو ورځ کومه چې علم بذات خود فی نفسه علم خراب دی، دا د علم استعمال دی چې د هغه نه خو خراب جوړوي. مثلا یو سړي د غلا علم حاصل کو هېڅ ګناه نه ده، خو که د دغه علم د استعمالولو په وجه هغه غلاګان نه کوي نو بیا غلا جرم دی. خو د غلا علم جرم نه دی، د ژرندو ماتولو زده کړه یا علم دا جرم نه دی، خو د ژرندې ماتولو او د هغه نه څه غلا کول بیا دا جرم دی. جادو بذات خود د هغې زده کړه څه ناروا نه ده، په جادو باندې څه ناروا کار کول دا بیا کفر او شرک دی. دغه شان دی د نجوم علم دا ناروا نه دی، خو هغه علم د غلطو مقاصدو لپاره استعمالول بیا ناروا دی. شاعري چې حکمت دی نو دا څه ناروا څیز نه دی. په یوټیوب باندې یو سړی لګیا دی، عالم نور کړی، ما څه لږه ډېره د هغه کیسه اورېدلې ده، هغه زما ذهن کې وه، ځکه ما ته دا حدیث شریف رایاد شو خو هغه ته یاد نه و. هغه د سورة شعرا اخرني آیات خو نه ده، خو قریبا د اخري نه څه درېیم دی هغه بیان کړی دی او د هغې کوم تفهیم او تفسیر چې هغه بیان کړی دی هغه پرې نه دی پرې شوی او نه پرې د هغه غوندې سړی پرېږدي شي. دا په دې خلک پرېږدي چې هغې په ځمکو ډلې سورولي، هغې په ګرمو ځمکو خوبونه کړي او هغې یخني او ګرمۍ ته دې کتلې او علم یې حاصل کړي. داسې خلک لکه د تاریخ پټان غوندې چې هغه په ځان ته پټان وایي. پټان هر څه شي، پښتون
یا افغان خو کېدی شي خو پټان خو څه شی نه دی دا خو هندوستانیانو موږ له د حقارت یو نوم راکړی دا پټان دغه شان ایرانیانو موږ له د افغان یو نوم راکړی دی اسلام د حقارت نښه ده نو دا دې ځان حقیر ګڼي په خپله ځان ذلیل ګڼي نو چې یو سړی ذلیل هغه سره څه کوي دا داسې خبرې دي صورت شورا په مکه کې نازل شوي صورت دی هغې خبره راځي دی دا په مکه کې نازل شوي دې نه پس پیغمبر علیه السلام بیا مدینې ته هجرت کړی دی او بیا په مدینه کې هغوی ډېر لوی ژوند تېر کړی دی نو په صورت شورا کې هغه سړی دا وایي چې دلته د شاعرانو خندنه او مذمت شوی دی دا ټول دروغ دي د قرآن مجید لومبي مخاطبین اصحاب دي بلکې لومبي مخاطب یې په خپله پیغمبر علیه السلام دی چې د هغه مبارک الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دا پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي دی خپل جذبات او احساسات نه بیانوي دی هغه څه وایي چې څه ورته الله تعالی وحي کړی ده کومه وحي ورته رالېږلې ده نو د قرآن مجید لومړي مخاطب پیغمبر علیه السلام دویم مخاطبین اصحاب دا په هغه وخت موجود وو نو په هغه وخت کې اصحابو شاعري کوله حضرت حسان دا شاعر نبي د نبي صلی الله علیه وسلم شاعر او هغه ته ویلي په یو ځان کې یې فرمایلي چې د سره جبرائیل امداد کوي دې شاعر سره او دا ورته فرمایلي چې د کافرانو جواب کوه په شاعرۍ کې جواب کوه او بیا دا چې حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د تره زوی او د هغې زوم او څلورم خلیفه هغه شاعرو د شاعرۍ دیوان موجود دی الو علي صاحب په قرآن مجید کې پرېږدو پیغمبر علیه السلام د علم و شاعري صاحب شاعري کوي ابوبکر صاحب شعر پوه او په انصابو ماهر و حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي په قرطبي کې لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شعرونه خوښو خو په خپله شاعر نو اول شاعر نو شاعران د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار په شاعرۍ کې کوي ترجماني کوي د خپل ولس د خپل ماحول د خپل معاشرې خو پیغمبر د الله تعالی ترجماني کوي او هغه ته چې کومه وحي کېږي نو هغه وړاندې کوي نو په شاعر او په نبي کې دغه فرق چې شاعر د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار کوي دا د معاشرې یو اهم وګړی یو اهم بیا د افلاطون خلک مثال پیش کوي یو دا زموږ ډېر بېوقوف سړی و هغه دومره بېوقوف و چې هغه خپل کتاب ریپبلیک یا جمهوریه په هغې کې لیکلي دي چې ښځې د ریاست مشترکه ملکیت دی څنګه چې موږ یو بیخي بیا غواله ښه غوندې سنډه یا ښه غوندې غویي ګورو دغه شان کې پکار دا دی چې ښځه هم یو صحتمند سړي وګورو هغه له ورکړو او د هغې اولاد پیدا شي او نو بیا د هغه اولاد باره کې هغه څه وایي دا په جمهوریه کې لیکلي چې هغه اولاد به د ریاست ملکیت وي دا عجیبه د لیونتوب خبرې دا روغ سړی نو روغ په دغه جمهوریه کې هغه وایي چې شاعران یو بېکاره عنصر دی نو دا په ریاست کې نه دی پکار نو د هغه شاګرد ارسطو کتاب لیکلی دی پوهه ټیکس یا موسیقا په هغې کې هغه د افلاطون د نظریاتو رد کړی دی او هغه یو په یو د هغه خیالات رد کړي دي دا جمهوریه چې هغه جوړه کړې وه یو د یو جزیرې بادشاه دې راوغوښتو د افلاطون ویې راشه چې دا ته څه بیا دا دلته عملي کا دا پریکټیکل کا څو ورځې هلته تېرې کړې دلته بیا راوتښتېدو اوس سوال دا دی چې خپله یو نور خور به څوک چاله څنګه ورکړي چې دا په قومي ملکیت کې شامل کړي ور څوک راځي او نعوذ بالله هغه کمیټیسي چې لکه هغه کوم بکواس لیکلی دی دا قسمه خبرې دا په معاشره کې شدید نه او دا
بهر دور کې دغه نظریه راتلل د افلاطون په کتابونو کې واقعي چې ځینو کې د عقل او د دانایۍ خبره شته خو افلاطون هغه خبرې خپل استاد سقراط ته منسوب کړي دي چې دا د سقراط خبرې او جمهوریت کې چې هغه کوم د خپل بکواس او فضول خیالات نشر کړي دي او لیکلي دي هغه چرم د منلو وړ نه دي نو غرض مې دا و چې شاعري دا الله تعالی دا عطیو ده د بخښلو نه یو بخښنه ده زموږ د مشرق د عالمانو د ټولو دا خیال دی چې دا شاعري چې دا یو وهابي څیز دی البته دا چې په علم سره په هغې کې صفایي راځي او په هغې کې د حکمت هغه عنصر داخلېږي دا موجوده زموږ اجلاس دا محترم مرحوم رئیس الشورا ګردیز فاضله حضرت مولانا عبدالله صاحب په نوم منسوب کړی شوی دی دا خورشید احمد صاحب د هغوی په باره کې ډېر څه وویل زه چونکې د هغوی عقیدتمند یو قسم لا او د هغې د کلام زیات مسلم کې او د هغې د کلام مختلفې حصې ما جلې ګډې کړې دي د هغوی لوبې بدلې د هغې غزلونه د هغوی رباعیات د هغوی شعربیتې البته چې هغه په کوم څیز ډېر زیات شهرت و چې هغه نعتونه وو هغه به ډالرې لیکلې هغه ماته پاتې دي کله کله دا ما خورشید احمد صاحب ته مې وویل چې په دې کتابونو کې په یو کتاب کې یو شانتي او بل کتاب کې بل شانتي ما په هغه شعربیت کې دا څه کړی دی چې دوه کتابونه درې کتابونه دي تقریبا د هغې شعربیت راغلي دي او په هغې کې لفظي توپیر یا فرق لیدلی کېدی شي نو ما دا خیال و دې ته مې وویل الله تعالی دې دې هم صحت ورکړي او ما لا چې دغه کار موږ په خپل ژوند ترسره ورسوو عبدالله صاحب یوازې دا نه چې هغه د ناز کار و خورشید احمد صاحب د هغوی د ځینې لوبو د بنګړیوالې هغه ووې خو د دې نه علاوه د هغوی نور په نورو لوبو کې چې کوم اوزان دي هغه عبدالله صاحب ته موجد الاوزان وویل هغه به دا وزنونه په خپله تحقیق کول او هغه وزنونه اوس هم د لوحار ډېرو شاعرانو هغه خپل کړي نو بیا دا ده چې د هغوی په شعربیتو کې کومه علمي سرمایه ده نو د احمددین طالب زموږ په پښتو کې دوه شاعران داسې دي چې دا ډېر عالمان یو احمددین طالب او یو لذیذ فاخره حضرت عبدالله صاحب نو د دې په شاعرۍ کې هغه لوبې دي هغه غزلې دي رباعیات دي شعربیت دي په هغې کې هغه علمي شان هغه په هغې کې موجود دی نو دا نه عبدالله صاحب د یو سلم د نعت پورې هغه محدود نه دی بلکې هغه شعربیت کې تاسو وکتئ لیلا چې نوراني بشر ته وګوري په شش کې لیلا چې نوراني بشر ته وګوري په شش کې راځي که سید علي د خپلو سترګو نه ګوډېږي او یا دا پیدا د عشق په مذهب مدر د علي د عشق نه خدمت کړی دی شکرګزار د غني رب مدر چې یې په ما دغه رحمت کړی دی دا قسمه او داسې نورې شعربیتې زما ستا ربط په شان د طوطیو د خارو دی د کشمیر په سردرو کې به کوم دواړه سیلونه الله تعالی دې وبخښي د دې شعربیتو ځینې بقا چې کوم دغه په کومو موضوعاتو ما ته عبدالله صاحب الله وبخښي هغه په خپله ما څه دا بیان کړي ځینې هغه ډېر اوږد بحث چې په هغې باندې خبره نه کوو خو رښتیا خبره راغله چې په پښتو ادب کې عبدالله صاحب یو بېساري او ناساني شخصیت و او دا نه د دوی د خاندان د دوی مشر ورور مولانا شاکر الله صاحب د نظم او نثر او د سیاست یو لوی هستي وه دغه شان د دوی کشر ورور غالبا عبدالحلیم صاحب هغوی هم په سیاسي میدان کې ډېر لوی مقام و دا ټول د تاریخ حصه ده خو موږ هغه بې حسه خلک یو چې موږ دا د خپل تاریخ برخه نه ده جوړه کړې موږ صرف په زباني ژبه خرڅ باندې وخت تېروو هر څیز د لیکلو د مولانا غلام رسول مهر
او حکومت یا ځینې خلکو چندې مندې کړي نو هغه په دې تحریک مجاهدین سید احمد شهید او اسماعیل شهید هغوی باندې بلا شي ریسرچ کړی دی بلا کتابونه یې لیکلي دي بیا دې ضربالمؤمنین اخبار والا په دغه لړ کې تحقیقات کول باندې راغلي او بیا د جنګونو د هغوی هغه حالات یې راغونډول دا اوسنۍ خبره ده خو به هر حال دغه تحریک مجاهدین په باره کې تر دې چې د هغوی د جامو ذکر هم په کتابونو کې شته خو موږ خپل مشاهیر خپل مشران دا همیشه سپک ګڼلي او د هغې وجه دا ده چې موږ په دې سپکي یو کله چې څوک د خپلو مشرانو د خپلو مشاهیرو قدر ونه کړي نو د هغې خلکو څخه قدر او عزت نه پاتې کېږي نو ډېرې خبرې دي ډېر څه دي چې هغه ویل غواړي خو چونکې دا وخت هم ډېر لنډ دی تاسو هم ډېر کم شوي یاست رښتیا خبره ده چې زه هم یو معلومات درته غواړم وتمه نو ستاسو ډېره شکریه او بیا په دونه غور دا خبره اورېدل د هغې لپاره هم ستاسو ډېره مننه والسلام